سلامونه ګران لیدونکو او اوریدونکو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند له اړخه نن د په ملک کې د روانې ګرانۍ او په سند ایالت کې د افغان کډوالو د نیولو په ضد باندې دلته د کوټې پر باچا خان چوک باندې یو لاریون وسو. په دغه لاریون کې ګڼ شمېر د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي راوتي دي او دا وخت ته دوی احتجاج کوي. دوی څه پوښتنې کوي چې د دې غوښتنې څه دي؟ څه په وایاست نن غوښتنې مو څه دي د نن احتجاج په اړه معلومات راکړئ. د پښتونخوا ملي پارټۍ نن کومه د عظیم الشان مظاهره روانه ده د نصر الله خان زیر صوبایي صدر په صدارت کې. زموږ غوښتنه دا ده چې کوم افغان کډوال دلې اوسېږي د ټولو دنیا د اصل دی چې هغه تر 15 کاله یا تر 50 کاله واوړي بیا دوی خپل شریعت ورکوي. لیکن له بعده مرغه پاکستان چې کوم دلته اسټابلیشمنټ دی یا کوم حکومتي ادارې دي دا دوی تنګوي نه پر خپل ځمکه پرېږدي. حالانکه بله خواته بیا دا چې کومه مقبوضه ځمکه ده دا د افغان کډوالو یو قسم ذاتي خپله ځمکه ده. دوی دلته راغلی ایز کډوال دی دوی ایز مهاجر نه دی نو دوی پر خپله ځمکه پروت دی. دوی دلې په دې ځای کې دوی موږ دا غوښتنه کوله حکومت ته که ته شریعت نشې ورکولی دوی خپل کاروبار او خپل کورنۍ 50 روپۍ ته پرېږده چې خپل 50 روپۍ وګټي خپل کور په وساتي. دلته چې په پنجاب او په سند ایالت کې هلته ډېر سخت تنګېږي ماشومان یې نیولي دي ښځې یې نیولي دي کم ناجوړه چې د هغه یې ټول سره نیولي دي. څه به وایاست؟ موږ په دې باندې دا وایو چې کوم چا دا کار کړی دی چې کوم پاکستان اسټابلیشمنټ دی او کوم حکومتي ادارې دي موږ دې ته دا ویل غواړو له دې مظاهرې له توسطه څخه د پښتونخوا ملي پارټۍ د پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن له دې سټیجه څخه چې دا د زر تر زره خوشې کړي او دا د لکې خپل کاروبارو ته خپل ژوند ته که چیر داسې نه وي له موږ سره طریقې ته موږ راوځو روډونه بلاکو موږ راوځو ډي سي آفیسز بندوو موږ راځو کینټو مخ ته کښېنو موږ راځو شاورونه بندوو. مننه ډېره مننه. تاسو څه نظر لرئ د نن د احتجاج په اړه؟ د نن د دې لاریون مقصد دا دی په ملک کې روانه بدترینه ګراني د وابډا لخوا ناروا بجلی بلان دغسې زموږ افغانان وروڼه چې په کراچۍ کې په کوټه ښار کې په مختلفو بانو باندې نیول کېږي په تاڼه کې غیر انساني رویه د دې په خلاف او ورسره په انوړک کې د مځکو او د اوبو د ریاستي دهشتګردي لخوا قبضه کول د دې په خلاف نن دا احتجاجي مظاهره دا احتجاجي جلسه موږ راغوښتې ده. دا جلسه دا غوښتنه کوي د نگران حکومت څخه او د ملک له موجوده حکومتونو څخه دا غوښتنه کوي چې له افغان کډوالو څخه دغه ناروا کم عمل چې کوم دی غیر انساني رویه دا دې بند کړل سي. د بجلي د وابډا لخوا چې ناروا بجلي بلونه دي دا دې بند کړل سي او په ملک کې بهترینه دهشتګردي چې کومه ده بهترینه بدامني چې کومه ده دا دې بند کړل سي.